بازار ته تللی وم بشیره چې د بازار نه رالم که نه نو د بازار د ریټونو نه خبر شو دا خو د کور نه بهر ته نه وځي که نه نو بشیره چې څنګه ورته ویل ریټ مې ورته ویل بس ستا بېهوشه شو ما ورته ویل 140 یو مسلمان وای ولې کې کنه نو ډانسونه سره کې نو یو شي ده په 140 روپۍ دی موږ هم 140 ساسا کیم زباته چې مسلمان هلته چې کوم دي نو ساده ګوندې بېهوشه پراته دی دا وایي دا مخته ولې پټ که مسلمانه مخبره ده که نه دې کې مریضان دي په مخبره کې ستا مریضان څه ګڼي مسلمانه نو ډېره مستنې والې وي که نه دا مریضان دي زما ډېر خاص مریضانو ده مسلمانه ساده ګل او غوټه ګل کاکا زسته کې اخي بنزل قاعد ما لكم بلار داخل لازم بينا قريب ويزال لبس معنا زبسي وركوزي قبل هو اللي سجل زمان ده ليش ربو بنزل قاعد بيوديني ها لا وري اللي ملاوي تيلالكم دي خلقوا ده كل ما بخا يوزروا لي لالوري ساده اقول لك بيتا كوزيجي ده نيزي كورونا طول بردوكي بشار قشطه دوای کنه مسلمانه وانت داس نشي کولې نو خلکو پسې بدمعشي نه زړه دا قضیه دماغ کار کوي جماله مزه خو داسې کوي چې ټوپک هم ګرځي او په چاډه ده مونږ د چا نه دا ته وګوره مړ مې وای کنه چې داسې یو سهولتي وواما چې پلاکتي وواما چې داس نشي کولای چې تاسو ټوپک ګرځي مړ راځه زګر اوس تر باندې یو بخې تیرومه ها په ما باندې به بخې تیر نو ولې ته به څه وکړې چا ما واسه ما ګورې نه مې ماته کې پرې ده دمکی را لګي ها داسې کار دی کنه زه باقي تاسو نه ګرځم مګر زه راځم ها تا خو زه په سمو مړه اصلا به څه وایي چې ځان ته ټوپک هم ګرځي او د سړي نه موبایل او پیسې مو وانه اخېستې دا سړی تا خو دی په دې خو یې نه ولې یو کار سره کوم دا تر د لږدومه په دې میز یو دګدم بس هسې دا چې په مخه ګیرې کوي وایي دا سم کار دی د دې دا خپې دوه دي او دا بې زر چارج دا خو اوس هم چارج لري بټن یې نه ده راښکته کړي وایي دا چې ته یې چارج ته مندي دا کورنو یا د ډکش کوره بچا پیر تاوي دما او یا زما دي سوکړو چې لاړې نو او پر دې سړی وي خپل روزګار باندې کوونه او یو وای مسلمانه وایم ساده کوم ساده ګوله وایم دوکان دي د 50 روپو کنه سړي سره خو نه دي وایم د سړي د مچۍ سره آسې پسې لګېدلي وای زری دې کړم غله په ایمان کې دې پرېږدم ستا څه خیال دی چې ساده ګل به ما پرېږدي د چا نه خسته ساده ګل ته دې راغلي ساده ګل سره ډېر په مشکله به راغله ځان خلاصې که ته ما ګیر کړي نه ډکې دي ماتوم هېروره زموږ نه دلته یو سړی را تښتېدلی دی مړه که دې ولید سم انسان دی او هغه خو تا نه ولیدلی وایم څنګه شکل صورت دی مسلمانه بس سرې دی او غوږونه پسې نښتي دي او سپېږمین ده ما خو نه دي لیدلي او داسې تښتېدلي دی دا دی
وای ملي ده نه پرې خلاص شي ده ورانه کې غټه راکې زید له بلمن په کومه څه چاره کوي لمن نه پاکوما ظالما دا پاکي کپڑے دي ما په تیر شوی په ډاکټر کې دی خدا غجوري غزي دي پاکه لخت کې انځما ملو نه مالا ملي غنيشا مالا ملي دا ولګه عملي نه بو ویلو دا ولا دا خو تاسو ټکه دي نو څه بو کې نه دی ما څه کړې دا څه ټکه نه دا خو تاسو ټکه ده ځان یې غري په چشمو کې دی نظر نه لګي په چشمو کې دی نظر نه لګي او تل ما ته وایي چې موبایل دې ما راکړ زه په فلم ګورم چشمه 2 Edaka! Sada gula! په ما کې څه نظر لګي Di wadaja! رنده نظر وي ولي Chata vesi chishmo ki di nazar na lagi. زه تا نه یادم داجی Su yade? دا چشمه 2 یادم Ha chishmatu yade. Ha? Abi ma dog gore di sal waqti da galim. Yo maka me musa podi gila nakna kana. په دې مګو کیسه Sal kholo tuli busare la khala bikli. نه پرېږدي لوبې پکې کوي که نه ته کله په کوټو کې مګو ته لټونه ږدي کله په ګاڼۍ کې ږدي او اوس یې راپسې بچاړو ته مې راوړو هلکه دماغ ده د مخه ده به وګندي داګې ته دې وامه ګرې څه کار کوي یاره وای 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 الو وای ګوتې مې ماتې دي ګوتې مې ماتې دي یاره خدای مسلمانه موبایل کېږده خبرې کوم په خپله دې بنده کړم زما ګوتې کټ شاته ګورې ما وعلیکم السلام ګوتې مې کټ شوې ګوتې خبرې مې په شړه خونه کې د جیب کې نیسي دي وای وای موبایل پرېږده ګوتې مې ماتې دي وکیده خبرې کومه لاس مې مات شو ماتې شي دا پکې څه دي ساده ګورې ما دا خوله دې بنده کړه ته په موبایل خبرې کومه ګوتې مې ماتې شو ګوتې دا پکې څه دي دا مه ګولټ ساده ګوله دا ته کلاس کې کنه یې ساده ګوله دا ته نه نه څوک نشته دا خدای مسلمانه دا څه دي ستا په جیب کې ستا څه کار دی چې د زما په جیب کې لاس دننه کې بیا ساده ګوله رور بشه لاس مې روباسه لاس مې غونډې ګوتې مې مات زما په دماغ کار نه کوي اسلامیا دې نه چېرته استاد سړی راولي ساده ګوله استاد به کوم ځای راولي په خپله دې روباسه رور بشه جیب شته سمې دا کوم دې رسنه نشته صبر وکړه په دې باندې کولی نوم نه لیکلی چې دا د چا په قسمت دی او اوس ځان ولیکه ولې څه چل دی ما وینې سالکه خبره وره یا منټ صبر کوه ولې ما څه ګناه کړې ده سرجي تا زما په علاقه کې چې کوم دی نو چرګ راپټ کړی دی په ایمان که ما راپټ کړی زه غلاګانې نه کوم راپنجه شه د چا راقصته ما نوم دې ډېره ښایسته ډیپټي کې نو چا راپټ کړی دی دا به تا راپټ کړی اوس لګوم ګورې ولې څه چل اوس نظام په ما لګې په ایمان جي سرجي تا راپټ کړی دی ما ته یې ویل ما ته وایي مې تا راپټ کړی دی ځان مه کوره یلکه ساده ګوره یلکه دې غوره شه زما هغه چرګ هغه یې ما چې ولي د ستا چرګ یاره جاهل انسانو دماغ رانا خراب کړ دماغ سلام علیکم وعلیکم سلام دا چشمه 2 څنګه زمونږ هغه سیبو یعنې ته سړی کېږي نه که نه په سړیتوب نه پوهېږي ولې مې نه پوهېږم ته زمونږ خرید ته به زه بوځم او ګاډۍ کې به راځم او د پټي نه ورباندې دغه راوړم ته داسې نه پوهېږي ورې وایي څه چل دی ساده ګوله دې خو صرف ملت نه وي مسلمانو جزم کوي یو خو د دې خلکو نه م تنګ رالمه یو ورځ به دا کلی پرېږدمه او 302 به مې کړي
داسې م زخر دی نن نه پس دې ما ته څوک ووایي که نه پته به ولګي السلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر وروره. خر صاحب څنګه یې ښه طبیعت یې ښه دی؟ یو زرګي در واچوه دا نوم دې څنګه وویم خر صاحب بیا وایي خر نو لکه صحیح نوم مې راته واخیسته که نه لکه خر دا صاحب اوس زما ملګری کوم څه پته لګي که 15 سوه راکړي ویم دا خوله دې سمه خو زه وګورئ په خوله کې زما څه چل دی ښه صحیح خوځېږي خر صاحب ولې بیا وایي خر صاحب نو ولې څه راته ویم نو 1000 روپۍ ورکړه څه 50 ورکړي ویم په دې نوم زه دې سړي دې سپېک بوته ودرېږم سړی پې وجنېما ولې ګزارې مه کوه 1000 روپۍ راکړه ما دې ته خر ویلې چې سنډا مې بیا وایي خر دی بیا وایي خر دی بیا وایي خر دی بیا وایي خر دی خر دې نه باسي بیا وایي خر دی بیا وایي خر دی بیا به خر وې زه شمه بس دا د ډاکټر دکان دی که نه د ډاکټر غوږو مرګ خو را پورې نه دی دونه مو ویلې ما لکه د پردي کلي غلغه مخکې شه ځکې ماما دا ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب غویمه دې ساده کړې ده د چا نقص ده پنجره واچو السلام علیکم جی وعلیکم سلام دا ته څنګه ډاکټر یاده کا مسله څه ده مسله راته د مسلې نه خو دې راته مساله جوړه کړه که نه څه مطلب دا چې سړی راغلی زما په باغ کې ناست یو بچی امونه یې واجدي یلکه دا دې څه چل کړی نه ما خو ښه حلال امونه خوړلي یو بچی هلته پراته وو تا راته ویل زما ته اجازت دی بس ارام کوه ما راته ویل زه ارام نه کوم تا ویل زما ته اجازت دی ولې د خدای مسلمانه دا دې څه چل کړی ما راته خوب یاد کړی خوب ما د شپې خوب کوه ارام کوه ارام دغې ته وایي نور نه پیګم ماله به تاوان راکړې تاوان د څه شي تاوان دې درکړم د امونو څو پیسې کېږي ورته ووایه 1500 روپۍ کېږي غټه پچې بس ټیک ده ډاکټر صاحب دې له د امونو تاوان ورکړه چې خلکو له غلطې مشورې ورکړې څه او د چا نقص ده